د افغانستان اوسپنې پټلۍ اداري مسؤلین وایي په تیر 1401 لمریز کال کې د هیواد د دریو بندرونو له لارې نږدې 4.5 مټریک ټنه توکي وارد او صادر شوي چې له درکه یې څه باندې 3 میلیارده افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. دغه څرګندونې نن د وري په 21مه د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداري مسؤلینو د حکومت د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې جوړه شوې خبري ناستې ته د تیر 1401 کال د کړنو د راپور وړاندې کولو پر مهال وکړې. په پیل کې د یاد شوې ادارې سرپرست ملا بختالرحمن شرافت وویل په تیر 1401 لمریز کال کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته د سوداګریزو اموالو د انتقالاتو بهیر په نورمال ډول روانو چې په دغه برخه کې د 1400 لمریز کال په پرتله 18 سلنه ډیروالی راغلی دی. دی وایي د خواف هرات پروژه چې 32 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه لار افغانستان له ایران سره نښلوي د یادې پروژې ریلي او غیر ریلي ترمیماتي چارې بشپړې شوي چې په نږدې راتلونکي کې به ورباندې د توکو لیږد رالېږد بهیر پیل شي. همدارنګه د خواف هرات پروژه چې یوه مهمه پروژه ده چې هغه اروپا او هندوستان یو غټ هیواد ده، همدارنګه منځنی ختیځ میډل ایسټ هغه له افغانستان، اروپا او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره موږ هغه پروژه چې 2 کیلومتره ده هغه موږ بیرته ترمیم او بهره بردارۍ ته آماده کړله. هغه زیاتوي د هرات مزار شریف د خدماتي او انتقالاتي چارو قرارداد چې مخکې له ازبکستاني ټرانس شرکت سره د 32 میلیونه ډالرو په ارزښت شوی و، د اسلامي امارت په بیا وکمنېدو سره دغه قرارداد له همدې شرکت سره په 3.7 میلیون ډالرو لاسلیک شو. د سر کال لپاره موږ لاسته راوړنه چې بله لاسته راوړنه وه هغه له ازبکستان دوست هیواد ازبکستان سره زموږ قرارداد و چې هغه د تیر کال په نسبت زموږ قرارداد کې 90% هغوی موږ سره تخفیف وکړي یا ډسکاونټ وکړي. یعنې کوم انتقالات یا کوم خدمات چې د ازبکستان هیواد حیرتان بندر کې د افغانستان د اورګاډي ادارې دپاره کول او په مقابل کې د افغانستان د اورګاډي ادارې هغوی ته پیسې ورکولې، د هغو پیسو کې د ازبکستان هیواد موږ سره 90% ډسکاونټ یا تخفیف وکوي. یعنې موږ د دې قرارداد په امضا کولو سره د قرارداد په عقد کولو سره موږ وکړی سول چې د افغانستان د دولتي بودیجې ته تقریبا 10 یا 11 میلیونه ډالره ګټه راوړو. د غونډې په لړ کې د اوسپنې پټلۍ ادارې ویان عبدالسمیع دراني د صادراتو، وارداتو او ټرانزیټ په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل په 1401 هجري شمسي کال کې په ټولیزه توګه د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې له دریو بندرونو چې هغه د تورغونډۍ بندر دی په هرات کې، د اقینې بندر دی په فاریاب ولایت کې او د حیرتان بندر دی په بلخ ولایت کې په ټولیزه توګه 12492 میټریک ټنه صادرات شوي دي. دا هغه صادرات چې زموږ خپل د افغانستان تولیدات او د منځنۍ اسیا هیوادو ته صادر شوي دي. په تیر کال کې 1401 هجري شمسي کال کې په ټولیزه توګه 253,603 میټریک ټنه ترانزیت شوی دی. په دې معنی چې د جنوبي اسیا هیوادونو نه تجارتي توکي افغانستان ته وارد شوي دي. د افغانستان د ترانزیت له لارې د اوسپنې پټلۍ ترانزیت له لارې د منځنۍ اسیا هیوادو ته ترانزیت شوي دي. دا د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی. د افغانستان د پرمختګ د اقتصاد د غوړېدا لپاره یو ښه خبر کیدای شي چې اوس موږ د اوسپنې پټلۍ له لارې په یوه غټ مقدار باندې ترانزیت لرو. همدارنګه په همدغه مودې کې په ټولیزه توګه 4,407,840 میټریک ټنه انتقالات شوي دي په ټوله کې واردات شوي دي. دغه واردات د منځنۍ اسیا هیوادو ته شوي دي. افغانستان ته چې لویه برخه یې نفتي مواد او خوراکي توکي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغې ادارې په تیر 1401 لمریز کال کې 1,807 میلیونه افغانۍ بودیجه لرله چې 50 سلنه یې لګل شوې، خو دا چې عادي بودیجه څومره وه په اړه یې معلومات ورنه کړل. افغانستان دا مهال د منځنۍ اسیا هیوادونو ازبکستان،
تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان هیوادونو سره د اوسپنې پټلۍ له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ مسؤلینو د معلوماتو له مخې ټاکل شوي ده په نږدې راتلونکي کې د خواف هرات له لارې له ایران څخه هیواد ته هم د انتقالاتو بهیر پیل شي. نورالله ځاځی، په ځواک خبري اژانس، د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز انګړ، کابل.